بسم الله الرحمن الرحيم. الفضيل بن عياض رحمه الله قال: عالم عامل معلم يدعى عظيما في ملكوت السماء. رواه الترمذي في صحيحه. د عالم مرتبه او درجه او فضیلت. عالم نه کم عالم مراد دی چې د قرآن کریم په الفاظو باندې صحیح طریقې سره پوهیږي او ادا کولی شي، د هغې په معنا او تفسیر سره په صحیح طریقې سره پوهیږي او د هغې په احکامو باندې په صحیح طریقې سره د هغې په هدایاتو په صحیح طریقې سره پوهیږي او اخلاص پکې وي. دا علم صرف د الله د رضا دپاره، د ریا او د شهرت دپاره نه وي. یو بیا عامل وي، عمل کوونکی وي په دې خپل علم چې قرآن کریم کې او په حدیثو کې چې کوم فرض رغلي، سنت رغلي، واجب رغلي، مستحب رغلي، نو په هغې باندې عمل کوي، او چې کوم شیان پکې ممنوع رغلي، حرام او مکروه، نو هغې نه اجتناب کوي او ځان ساتي. دریم معلم، چې معلم وي، خلکو ته قرآن او حدیث دا دین رسي، معلم دی. یا د ژبې د لارې چې تدریس دی، یا د ژبې د لارې چې دعوت او تبلیغ دی، یا د قلم د لارې چې تصنیف دی، یا د اخلاقو د لارې. دا درې صفته چې په چا کې وه، چې عالم، عامل عمل کوونکی، معلم استاد د دین، استاد د حدیثو د قرآن. د ده فضیلت و درجه څه ده؟ یدعا عظیما فی ملکوت السماء. دی مسما کولی شي، ذکر کولی به شي، یادولی شي لوی انسان د اسمانونو په پادشاهۍ کې، په اسمانونو کې د اسمانونو هغه لویه پادشاهۍ کې دغه عالم، عامل، معلم په څه نام یادیږي؟ عظیم، لوی انسان. اوس په دنیا کې د خلکو په ذهنونو کې لوی انسان څوک وي؟ مثلا پادشاه وي، وزیر وي، والی وي، قاضي وي، رئیس د مرافعې وي، د غټو غټو تنظیمونو مشران وي، غټ مجاهد قومندانان وي، او دارنګې قومي سپین او مخور خلک وي، د عوامو په اصطلاح خان و نواب و ملک وي. نو د دنیا لوی خلک دغسې وي، د دنیا لوی خلک دغې ته لوی خلک ویلی شي. لوی شیخ الحدیث دی، لوی شیخ القرآن دی، لوی مفتی دی. دا د دنیا د خلق په ذهنونو کې دا لوی خلق دي. نو تاسو اوس فکر وکئ چې دغه عالم د اسمانونو په پادشاهۍ کې ده ته عظیم ویلی شي، نو په دغې نامونو کیدی شي چې یاد شي، په دغې نامونو لکه دا ما چې مخکې ذکر کړی. تاسو چې دنیا کې چاته لوی سړی وایي، هغه د اسمانونو په هغه لوی سلطنت کې هغه ته څه ویلی شي؟ عظیم، لوی سړی. د څومره لویه مرتبه او منقبت دی چې الله تعالی هغه عالم ته ورکړی چې دغه درې صفات پکې وي. السلام علیکم ورحمة الله.